په خړو دښتو او غونډیو کې د آبادۍ او زرغونتیا نوې هیله. دا د لغمان ولایت مرکز اړوند بدیول آباد سیمه ده. دلته د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په هڅو او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په 13 هکټاره ځمکه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل د کرنې چارې پیل شوې. 10,000 نیالګي په دې کې کرل کېږي د بیرو او لګښت په دې باندې تقریبا څه کم 11 میلیونه لګښت راځي او په دې کې 2 ذخیرې دي، عصري د اوبو سیستم د بخار او یو پکې یو حلقه څاه ده پکې. دا به ان شاء الله العزیز مکمله پروژه به په 4 میاشتو کې برابر شي. بل لور ته ځای اوسیدونکي او کاریګر خوښ دي چې د یاد ځنګل په جوړېدو سره به سیمه زرغونه او ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. مننه تکو د امارت د اسلامي نه چې د موږ دغه پروژه راوړې ده چې دلته موږ هغه بیکار خلک ځوانان دلته په کار باندې بوخت تقریبا د 600 په تعداد باندې دلته د موږ ځوانان په کار کې د کار زمينه برابر شوې ده او د هر ورځ ورته 400 افغاني ورکول کی. ځوانان د موږ ټول څوک خارج ته تل څوک د همدا خاطر باندې څوک بل خاطر د همرو ټول د همرو موږ د کار زمينه برابر کړي او د ټول موږ مننه کو امارت اسلامي نه درته خو مرونه د مشران علماونه له انجنیر صاحبانو چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړې ده. ورته وخت کې د ولایتي ادارې استازي ولسونو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به هم دوی هڅه کوي یاد ولایت کې ورته نورې پروژې عملي کړي. ولایتي اداره ژمنه ده او په راتلونکي هم کوښښ کوي چې ولسونو ته ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې د کارونو فرصت برابر کړي او والي صاحب هڅه او کوښښ کوي چې په لغمان ولایت کې په بېلابېلو برخو کې زیات کار وشي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د یاد ولایت د مرکز اړوند کچور سیمه کې هم په 13 هکټاره ځمکه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل د کرلو چارې پیل شوي.